السلام علیکم ګرانو کتونکو، سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. نن ورځ د یو نوي موضوع یا یو نوي ټاپک سره تاسو ته مخاطب یم چې هغه دي بګ 5 پرسنالټي ټریټس، یعنې د شخصیت 5 لوی خاصیتونه. نن ورځ به په دې باندې سره غږیږو. ویډیو تر پایه پورې وګورئ تر څو په دې پوه شئ. او دا خاصیتونه ولې مهم دي؟ د انساني سرچینو متخصصین اکثره د شخص د ګمارلو لپاره له همدې 5 خاصیتونو څخه کار اخلي. دا ځکه چې دا خاصیتونه د شخصیت جوړولو اساسي خاصیتونه ګرځول شوي دي. دې ماډل ته د اوشن ماډل هم ویل کیږي. د اوشن کلمه د دې ټولو خاصیتونو د سر د حروفو څخه جوړه شوې ده چې او معنا اوپنس ټو ایکسپیرینس، سی معنا کنشنشیونیوس، ای معنا agreeableness، ای معنا extraversion and n معنا neuroticism، چې دا د دې خاصیتونو په یادولو کې هم یو ښه رول لوبوي چې د اوشن کلمه باید په یاد ولرئ. له دغه د جملې څخه نوملی خاصیت openness to experience دی. د دې خاصیت لرونکي خلک غواړي چې نوي شیان زده او د نوو تجربو څخه خوند واخلي. دا قسم خلک ښه لیدلوری لري او همیشه نوښتګر اوسیږي. دا ډول شخصیتونه د خطرونو څخه ویره نه لري او همیشه کوشش کوي چې خطرونه له منځه یوسي. دوهم خاصیت د کنشنشیونیس دی. د دې قسم خلکو د باور او په ځان بسیاینې کچه لوړه وي. دا خلک د باور وړ او ګړندي خلک وي. خپل کارونه په ښه شکل منظموي او د بشپړېدو لپاره یې د اغیزمن میتود څخه ګټه اخلي. دریم خاصیت اګریبلنس دی. د دې خاصیت لرونکي خلک دوستانه، همکاره او زړهسوانده وي. د دې ډول خلکو د رضایت کچه لوړه وي او ژر د نورو خلکو د ګټورو نظریو سره رضایت ښکاره کوي. هیڅکله په خپل نظر ټینګار نه کوي او د نورو د خوشحالیو کوښښ کوي. څلورم خاصیت ایکسټراورژن. دا خلک خپله انرژي د نورو سره په خبرو کې ترلاسه کوي. په دې قسم خلکو کې انرژي، ځواک او د خبرو کولو قابلیت موجود وي. یعنې دا خلک ځواکمن او خبرلوڅ خلک وي. پنځم خاصیت د نیروټیزم خاصیت دی. دې خاصیت ته احساساتي ثبات هم ویل کیږي. دا خاصیت د یو شخص په احساساتي ثبات او منفي احساساتو په کچې پورې اړه لري. دا ډول خلک اکثر وخت احساساتي بې ثباتي او منفي احساسات تجربه کوي.